اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت بیان. دا برخه د سیرت شپږ اتیایمه برخه ده. په تیره برخه کې مو د فتح د مکې بیان تر دې ځایه پر رسولی و چې دغه د خزاعه د قبیلې خلک د بودیل کور ته ورغلل چې هلته به خلاص شي، خو نیمه شپه ده. د بودیل د کور دروازه هم تړلې وه. دلته بنو بکر پسې راورسېدل او د بودیل ابن ورقا د کوره سره یې حمله پر وکوله او د تورې وارونه پر شروع شول. د خزاعه خلکو قریش هم ولیدل چې د بنو بکر په ملګرتیا باندې جنګ کوي. صفوان ابن امیه، عکرمه ابن جهل او ځینې نور کسان دا هم د بنو بکر سره د خزاعه په وژلو کې ملګري دي او مرسته ورسره کوي. دلته د بودیل ابن ورقا د کور مخته یا د کور د دروازې سره د خزاعه شل نفره نور ووژل شول. که څه هم د خزاعه نفر کوشش کوي چې د خپلو ځانو څخه دفاع وکړي، مګر دفاع چیرې کیږي؟ بنو بکر پوره لشکر دی او مسلح هم دی او د قریشو اشراف او مشران هم د دوی مرسته کوي. تر څو چې د سهار روښنایي ښکاره سوه، نو دوی لا په دغه جنګ باندې مشغوله ول. خو په دغه وخت کې د قریشو مشرانو ځانونه ګوښه کړل او خپلو کورو ته ولاړل. ولکه روښنایي نوره هم زیاته سي، بیا پیژندل کیږو او پر هغه نورو هم غږ وکړي چې راځي، ځکه موږ نه غواړو چې د غدر او د خیانت حال ښکاره شي. د خزاعه نفر یې پرېښول او دوی په داسې حال کې ولاړل چې د خزاعه د قبیلې څخه 23 نفره په غدر او په خیانت سره وژلي ول، هغه هم په حرم کې او د قریشو په حضور کې. حتی ځینې قریشو هم په دې جنګ کې حصه اخیستې وه. په دې سره نو پښکاره هغه وعده او عهد چې د صلح د حدیبیې په وخت کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره لیکلی و، د هغه تجاوز او د هغه ماتېدل ښکاره سو. د خزاعه د قبیلې مشران ډېر ژر سره یو ځای سول. موږ باید اول تر هر څه له مخه و رسول صلی الله علیه وسلم ته باید چې نفر ولېږو چې په دې مسله خبر کړي، بیا نو موږ چې هر څه کول د هغه دپاره به تیاری وکړو. د خزاعه د قبیلې د مشرانو څخه عمرو ابن سالم داسې شاعر هم او ډېر پوه هوښیار سړی و. دا یې د څو نفرو سره مدینې منورې ته ولېږئ. ولته خو ډېر ژر و رسول صلی الله علیه وسلم ته دغه خبر ورسوه او موږ هم پسې در روان یو. عمرو ابن سالم هم په ډېر تلوار او په چابکي باندې مخ پر مدینه منوره باندې رهي سو. حتی پر لارې باندې آرام او راحت هم نه کوي، بلکې د شپې او د ورځې تګ کوي، هیڅ هوسایي نه کوي، تر څو مدینې منورې ته ورسېدی او مسجد نبوي ته ورداخل سو. رسول صلی الله علیه وسلم په مسجد کې د څو نفر اصحاب کرامو سره ناستو چې عمرو ابن سالم مسجد ته ورننوتی. څنګه چې دی شاعر و، یوازې دی نه بلکې ټول عربو شعر وایي، نو یې دغه موضوع رسول صلی الله علیه وسلم ته په اشعارو کې وویله چې هغه شعرونه داسې ول: اللهم انی ناشد محمدا حلفنا وحلف أبيه أتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثمة أسلمنا ولن ننزع يدا. یعنی الهی زه د محمد صلی الله علیه وسلم ته ورنارې کوم او هغه حلف او قسم ور یادوم چې زموږ او د ده په مابینځ کې دی، او هغه پخوانی حلف ور یادوم چې زموږ او د ده د پلار په مابینځ کې و. په دې کې هغه پخوانی حلف ته اشاره وه چې د خزاعه او د بني هاشم په مابینځ کې و. د عبدالمطلب صاحب تر وخته پورې دغه حلف موجود و او وایي تاسې زموږ اولاد یاست او موږ ستاسې پلرونه یو. په دې کې بیا هغه پخوانۍ دوستۍ ته اشاره وه کومه چې د عبدالمناف مور د خزاعه د قبیلې څخه وه. نو خزاعه د رسول صلی الله علیه وسلم ماماګان بلل کېږي. نو ځکه یې وویل چې تاسې زموږ اولاد یاست او موږ ستاسې نیکهګان یو، او بیا موږ مسلمانان شو او له دغه بیعت څخه هیڅکله لاس نه کاږو. ان قریشا اخلفوک الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا فانصر هداك الله ناصرا اعتدى وادعوا عباد الله ياتوا مددا.
بشکه قریش استاد سره د هغه وعده مخالفت وکړي چې د حدیبیه په صلح کې کړي و او هغه استاد سره څنګه وعده ماته کړ یعنی پر موږ تیری او تجاوز وکړي نو موږ استاد څخه مرسته غواړو موږ مرسته وکوه الله تعالی هدایت کړی دی کومک مو وکوه ځکه دوی تجاوز پر راوکوي او د الله بندگان راوبوله چې هغه هم زموږ مرسته وکړي فيهم رسول الله قد تجردا في طلق كالبحر يجري مزبدا هم بيتنا بالوتير جهدا نتلو القرآن ركعا وسجدا هغه کې به رسول صلی الله علیه وسلم وی او توري به لچوي یعنی د جنگ د پاره به تیار او آماده راشي چې په الاسو اسانو کې بر روان وي چې داسې آسان به چې را بهيږي به لکه ځکهون کې دریاب چې را بهيږي اوس نو عمرو ابن سالم ټول قصه په شعر کې ورته کوي او ورته وایي چې موږ د وتیر په منطقه کې چې دا یو علاقه و الته د شپې په داسې حال کې حمله را باندې وسوه چې موږ قرآن وایي رکوع او سجدي مو کولې یعنی موږ منځونه او عبادتونه کول د بنو بکر د قبيله خلکو حمله را باندې وکول وجعلوا لي في كدائر صدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذلوا وأقلوا عددا يعني دي کدا کی چې د یو ځای نوم دی راته پرسوي ول او د دوی دا خیال وو چې زب خپل کومک لپاره او د خپل نصرت لپاره څوک نه راوغواړم او د دوی شمیر هم لږ او ډیر خوارو نو رسول صلی الله علیه وسلم دغه اشعار څخه په ټوله کیسه باندې پوسو او هغه خپل مشهور ژغ وکوي ول نصرك يا عمرو بن سالم نصرك يا عمرو بن سالم مرسته دي کو یا عمرو بن سالم مرسته دي کو یا عمرو بن سالم هغه اصحاب کرام چې دلته موجود او ناس ټول هغه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم ته ډیر شدید قهر ورلې چې څنګه د رسول صلی الله علیه وسلم د خلفاو او د متعهدینو سره د نن په حرم کې غدر او خیانت کیږي د هغه سره څنګه دغه ظالمانه او وحشیانه عمل کیږي نو وای رسول صلی الله علیه وسلم د ډیر قهر ولاړ شو او خپل مبارک ورونه خپل وهي د دغه وجنی او واقعي په سبب باندې د رسول صلی الله علیه وسلم قهر او غضب هغه درجه او هغه اندازې ته ورسېدی چې ولاړ شو او خپل مبارک ورونه په خپل لاس باندې وهي هل بیا د خزاعه مشرانو د دویم وار د پاره یو ډله جوړ کړ چې مشر بودیل ابن ورقاو او دې ډلې هم د مدینه منورې پر طرف باندې حرکت وکوي او تر عمرو ابن سالم دوی ورځې وروسته مدینه منورې ته ورسېدل رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغل او هغه په ټوله قصه باندې مفصل خبر کړي چې وجل سوي کسان دونه نفر دي او دای هم ورته ویل چې قریش هم په دې حمله کې د بنو بکر مرسته کوله بلا شک او تردید د قریش او د هو او د هغه د حلفاو دغه عمل یو ښکارا غد او معلوم خیانت وو سره او ښکارا ډول سره د حدیبیه د صلح او د اتفاق ماتېدل وو چې قریش د هغه د لپاره هیڅ عذر نسوي پیدا کولای قریش ډیر ژر په خپل غدر او په خیانت باندې پوسول نو خود د هغه خیانت د عواقب او د نتیجو څخه په بیره او په تشویش کې شول نو د قریشو مشرانو ډیر ژر په دارالندوه کې یو مشورتي مجلس جوړ کړ او په خپل بابا کې سره وایي چې موږ باید څه وکړو په دې اجتماع کې عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح هم موجود و دغه عبد الله ابن سعد هغه څوک دی چې څو مده مخکې مسلمان شوی و او هلته په مدینه منوره کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره موجود و څنګه چې د خط لیکل زده و نو د هغه کسانو څخه چې قران مجید به لیکي او رسول صلی الله علیه وسلم ته چې وحی کله رااله او قران مجید به وای نو دغه وحی لیکل خو بیا دغه عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح دا بیا مرتد شو او کافر شو او لاړې د قریش سره مکه مکرمه ته ولاړ او هلته به دا اوازې هم نشروي چې کله ما قران مجید لیکي نو جن ځایونه به د خپل ځان اور بدلول او تغییر به میکرا وستي مګر رسول صلی الله علیه وسلم د خبرې په مقابل کې و فرمایل والله دای درواغ وایي په قران کې تغییر نه راغلی دی نه دراوستلی
هو د قران مجید لیکي مګر تغیر نه دی کړی وسل خو عبد الله په دې خبره سره غوښتل چې مسلمانانو کې تشویش او شک او شبهه پیدا کړي خیر دغه عبد الله اوس د قریش سره په دغه ټولنه او په مشورتي مجلس کې ناس دي نو د ودی ته وویل چې تر تاسو ټول زه د رسول صلی الله علیه وسلم په خو او په اخلاق خبر یم ځکه ما ژوند ور سره کړی دی او په مدینه منوره کې می وخت ور سره تیر کړی دی محمد صلی الله علیه وسلم تر هغه پورې چې یو د درو کارو ته تاسو راونه غواړي جنگ نه در سره کوي تاسو ته اختیار درکړي په دغه درو کارو کې کار یو تی خوښ کړي نو هغه در سره کوي نو تاسو فکر ووایئ چې تاسو په هغه درو کارو کې کم شي خوښوي قریش وویل چې هغه درې شان دي عبد الله وویل چې هغه درې شان دا هغه څخه یو شی دادی چې د خزاعه قبیله ته به د دغه درویش نفرو دیت ورکړي دا هم هغه وخت چې د خزاعه قبیله په دغه دیت باندې راضي شو نو کدا دیت ورکو بلا بیا رسول صلی الله علیه وسلم پر جنگ نه کوي قریش وویل په والله کوم ټول مالونه راټول کو خزاعه ته ورکو هغه بیا هم نه خوشاله کیږي او نه راضي کیږي مالونه بم ټول را سواخي او بیا بم نه خوشاله نو موږ مالونه نه ورکو قریش وویل چې دا اوله خبره خو نه وسو هغه دویم شی چشتي عبد الله ورته وویل چې دویم شی نو دا دی چې محمد صلی الله علیه وسلم او بنو بکر سره پریږدي ځکه بنو بکر هغه خلک دي چې غدر او خیانت یې کړی نو هغه خائنات دي او خپل عمل بد عمل کړی دي نو دی خپل عمل سره پریږدي او محمد صلی الله علیه وسلم ته وویل چې موږ پتا کار نه لرو غدر او خیانت دی کړی دي موږ په کې هیڅ حصہ او مداخله نه درلوده ته پوښوي او دی پوښوي نو که جنگ کوي رسول صلی الله علیه وسلم هغه به د بنو بکر سره جنگ وکړي تاسو په مابین کې مو ولیشي قریش وویل چې دا کار هم نشي کېدلی ځکه هغه زموږ متعهدین او متحالفین دي کچېرې موږ دغه بنو بکر او مسلمانانو ته پرېږدو او کومک نه وکړو بیا د دې وروسته زموږ سره هېڅوک عهد او تحالف نه کوي بیا به موږ دغه یوازې پاتې شو هېڅوک به زموږ سره حلف نه جوړوي دا نظر خوم نشي نو دریم شی چشتي هغه راته وای عبد الله ورته ویل چې دریم شی نو تور ده دیت نه غواړي او دیت نه ورکوي قاتلان یوازې نه پرېږدي بلکې د هغو خائنانو د قاتلانو پر طرف باندې درېږي نو دا خدای سړي لکه تاسو د مجرمینو څخه دفاع کوي او د هغو پر طرف باندې ولاړ نو بیل توري بل شي نو بیا نسته بیا جنگ دی دریم شی د رسول صلی الله علیه وسلم جنگ دی در سر کوي قریش د جنگ سم بیریږي ځکه دی ویني چې مسلمانان اوس ډیر قوي دي نو په مشوره شروع وکړل چې باید څه وکړو په دې وخت کې ابو سفیان وویل چې زما سره یو فکر شته هغه دا چې محمد صلی الله علیه وسلم ته ورسو او هغه زوړ عقد او عهد به ورسره نه وای کو او مده او وخت به هم ورزیات یعنی د حدیبیه صلح بنوي او تازه کو او د صلح مده به هم ورزیات نو دغه د عهد تجدید او نویواله او د مدیه زیاتواله به پس دغه حادثه او د واقعي څخه تیر شوی بیا نو محمد صلی الله علیه وسلم نشي کولای چې تر دغه نوی عهد تیس یعنی کوم دغه عهد پس دغه حادثه څخه نوې کو بیا نو محمد صلی الله علیه وسلم د نوی عهد څخه ځان نشي خلاصول ځکه حادثه په پخوانی عقد او عهد کې پیښه شوی او اوس بده په نوی عهد کې راګیری نو قریش وویل ایمون دا رقم کار کولای شو چې دا عهد تر هغه د مخه نوې کو چې رسول صلی الله علیه وسلم ته دا حادثه ورسیږي ځکه که رسول صلی الله علیه وسلم په دې حادثه خبر شو بیا عهد نه نوې کوي ابو سفیان وویل چې تلوار بو جر به ورشو قریش وویل چې بس نو تاسو او رواز جر کوو رئیس ابو سفیان هم مخ پر مدینه منوره باندې حرکت وکوي چې زر ورسول صلی الله علیه وسلم ته ځان ورسیږي دا معلومه خبره ده چې عامر ابن سالم رضی الله عنه تر د مخه ورسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او په حال خبر کړی بلکې بدایل ابن ورقه هم ورسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او اوس بیرته د مدینه منوره څخه راهیدي هلته رسول صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب کرام هغه څه خبر کړ چې اوس یې قریش د غدر د پټولو لپاره کوي او رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل ولکه ابو سفیان چې اوس راهیوي او تاسو تراجی چې د عهد او عقد نه وای کی او مدای هم زیات کی دا د رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت د علامات څخه یو علامه ابو سفیان د دې طرفه مدینه منوره ته ورهیدي او بدایل ابن ورقه بیا د هغه ځای څخه راهیدي
کله چې د خزاعه د قبیلې مشر بدیل ابن ورقا او ملګری د مدینې منورې څخه راووتل، نو بدیل خپل ملګرو ته وویل سره جلا سئ چې څوک مو پر لارې باندې یو ځای ونه ویني، ځکه بیا قریش پوهېږي چې موږ رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلي یو او بیا دوی هم د جنګ دپاره خپل ترتیبات او آمادګي نیسي. د بدیل ملګري هم سره جلا شول، هر یو په جلا جلا لاره باندې رهي دي، خو بدیل ابن ورقا د دوو درو نفرو سره د مدینې منورې پر هغه عمومي لار باندې رهي دي. د عصفان په منطقه کې بدیل ابن ورقا او ابو سفیان سره مخامخ شول. د ابو سفیان دا خیال شو چې بدیل و رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغلی دي، نو یې ورته وویل د کومه ځایه راځې یا بدیل وویل چې په دغه شیله کې د خزاعه خلکو ته ورغلی و. ابو سفیان وویل چې محمد صلی الله علیه وسلم ته نه یې ورغلی؟ بدیل ولیا. بیا ابو سفیان وویل د مدینې منورې خورما در سره ده؟ بدیل ولیا. خورما یې هم نشته راسره. خیر دوی دواړه سره جلا شول، هر یو پر خپله لار باندې روان شو. بدیل مخ پر مکه مکرمه او ابو سفیان بیا مخ پر مدینه منوره رهي شو. کله چې بدیل تر سترګو نیهام شو، ابو سفیان هغه ځای ته ورغلی چې بدیل رضیالله اوښ هلته چوک کړی و او د هغه د اوښ پوچې وکتلې. ویې لیدل چې د بدیل د اوښ په پوچو کې د خرما مندکې شته او اوښانو ته بیره مدینې منورې د خلکو څخه بل چا د خوړلو دپاره خرما نه ورکوله، ځکه په مدینه منوره کې خرما ډېره وه او اوس د بدیل د اوښ په پوچو کې د خرما مندکې پیدا شوې. نو ابو سفیان پوه شو چې والله خلک مدینې منورې ته رسېدلي دي او رسول صلی الله علیه وسلم په حال خبر کړی. خیر ابو سفیان هم مدینې منورې ته ورسېدی، نو فکر وی چې اول باید چې چیرې ولاړ شي. په مدینه منوره کې وده ته هغه تر ټولو نږدې نفر هغه ام حبیبه رضیالله عنها وه چې د ده لور وه او د رسول صلی الله علیه وسلم زوجه وه. نو ویې ویل چې اول به د هغې کر ورسم، هغه مې لور ده، ښایي چې ځینې معلومات راسره شریک کړي او څه خبرونه راته ووایي او ممکن چې په دې موضوع کې څه مرسته او کومک هم راسره وکړي. ابو سفیان د خپلې لور ام حبیبې رضیالله عنها کور ته ورغلی، هغې هم دروازه ورخلاصه کړه او دی کور ته ورننوت. هلته پر مځکه یو زوړ فرش اوار و چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د ناستې فرش و. دا د رسول صلی الله علیه وسلم د عجز او د تواضع، د فقر او د مسکنت ژوند و چې پر زاړه فرش به کښېنستی. کله چې ابو سفیان ځان جوړ کړی چې پر دغه فرش کښېني، ام حبیبه رضیالله عنها په تلوار راله او دغه فرش یې ځینې ټول کړ. ابو سفیان په تعجب کې او وی ویل چې ای لورې، زه د دغه فرش لایق نه وم چې راسه ټول لیکئ، او که دغه فرش زما لایق نه دی، یعنی تا وویل چې دا د قریشو سردار دی او زما پلار دی، نو څنګه پر دا زاړه فرش کښېني؟ او که یا چې دا فرش دونه ښه او معتبره فرش دی چې زه د دې لایق نه یم چې پر کښېنم، نو تا راسه ټول. ام حبیبې رضیالله عنها ورته وویل یا ابتا هذا فراش رسول الله وانت مشرک نجس. ای پلاره، دا د رسول صلی الله علیه وسلم فرش دی، ته مشرک او نجس مردار یې، ته د دې فرش وړ او لایق نه یې. پلار ته دغسې سخت او شدید جواب ورکړ. ابو سفیان په تعجب کې شو او ورته ویل چې والله زما څخه چې جلا سوې شر درته پېښ سوی. پلار ته څوک داسې تېز جواب ورکړي؟ تاسې اوس د ازواج مطهراتو احترام ته وګورئ چې د رسول صلی الله علیه وسلم فرش یې پر خپل پلار باندې هم نه وپېرزو چې هغه پر کښېني، ځکه چې هغه کافر او مشرک و. ابو سفیان پوه شو چې د لور څخه فایده نه رارسېږي او مرسته هم نه راسره کوي، نو په خپله د رسول صلی الله علیه وسلم پر طرف باندې مسجد نبوي ته وررهي شو. رسول صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرامو سره ناست او هغو ته وویل چې ګمان کوم چې اوس به ابو سفیان دلته راشي او غواړي چې عهد نه وکړي او د صلح موده زیاته کړي، دا ځکه چې قریشو ته بله لاره نه وه پاته، په دیت دی نه ول راځي، خپل حلفا او متعاهدین یوازې نه پرېږدي او جنګ هم نه غواړي، نو دوی ته بله لاره او حیله نه ده پاته بیا د دې څخه چې صلح نه وکړي او د عهد موده زیاته کړي. نو رسول صلی الله علیه وسلم خپله خبره لا نه وه پوره کړې چې ابو سفیان مسجد نبوي ته ورننوتی. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ابا سفیان څنګه او د چیش دپاره راغلی؟ هغه وویل یا رسول صلی الله علیه وسلم دغه صلح چې زموږ او ستاسې په مابین کې ده دا د خیر صلح ده،
د دې صلح فائدې مو ولیدلې تجارت مو په اطمینان باندې چلیږي قافلې مو په امان باندې تیریږي د جنگ سفارغ یو او شه بیغم یو نو غواړو چې دغه عهد او عقد نوې کو او د صلح مده هم زیاته رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل آیا یو نوې شی پېښ شوی دی داسې یو کار مو کړی دی چې دغه په سبب غواړي چې عقد نو وکړي او مده زیاته کړي ابو سفیان وویل یا بلکې زموږ دغه صلح بيخي خوښه شوه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې موږ پر هغه عقد یو نه غدر کوو او نه خیانت په دې جمله کې د رسول صلی الله علیه وسلم اشاره و چې تاسو یې غدر او خیانت وکړئ موږ غدر او خیانت نکوو نو رسول صلی الله علیه وسلم وویل چې صلح پر خپل حال باندې باقی ده ابو سفیان ولیدل چې عقد نشي نوای کولای پس د فکر څخه چې د ځان سره ډیر فکر وای نو دې نتیجه ته ورسېدی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرامو څخه یو څوک د خلکو په مابین کې جوار او امان راولي نو بیا هم جنگ نه پیښي یعنی د اصحاب کرامو څخه یو نفر وای چې ما د خلکو په مابین کې جوار او امان راوستل دي او دغه جوار رسول صلی الله علیه وسلم قبول کړي بیا هم جنگ نه پیښي دغه د جوار او د امان جمله دغه وخت قبیلو یا د قبیلوي ژوند اصطلاحات و کې د لفظ په مفهوم شنه پويږي نو معنی واضحه او ښکاره ده او څه تفصیل د مخکم تیر شوی دی ابو سفیان د مسجد څخه په دې امید راووته چې شای دغه جوار او امان د صحابه کرامو د یو مشر په واسطه مې سره ولم او زما مقصد به حاصل سي یعنی جنگ به بیان کیږي نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورلی او ورته ویل ته د رسول صلی الله علیه وسلم تر ټولو نږدې ملګری دغه عقد را نه وای او د صلح مده راځي رسول صلی الله علیه وسلم په دې کار باندې ناراض دي نو بیا ته د خلکو په مابین کې جوار او امان راول دا به ستاسو لپاره ابدي فخر او عزت وي ابو بکر صدیق رضی الله عنه وویل چې موږ پر هغه صلح یو چې په خوا او موږ هیڅ چاته پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې جوار او امان نسو کولی یعنی دا څوک نشته چې رسول صلی الله علیه وسلم دی موجود وي او هغه څوک دی په یو موضوع او په یو کار کې تصرف وکړي ابو سفیان پوښتنه چې د څه خمیم شي لاس نه راځي نو فکر وویل چې پس د ابو بکر څوک او رسول صلی الله علیه وسلم ته ډیر عزتمن او قدرمن دی نو دې نتیجه ته ورسېدی چې بل نفر نو عمر رضی الله عنه ابو سفیان او عمر رضی الله عنه ورلی او ته ویل یا عمر د خلکو په مابین کې امان راول د ټول عمر شرف او عزت په وګټي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته ویل چې زه تاسو ته امان درکم زه رسول صلی الله علیه وسلم ته تاسو شفاعت وکوم والله که تاسو د مقابله د لپاره بل څوک نه کوم پیدا بیل سرکی میجانو نو زه په هغه سرکی میجانو سره تاسو سره وجنګم ابو سفیان وویل جزاک الله دا د شر په وسیله رحمت باندې ابو سفیان راغلی و چې د دسخه د جنگ پناه وغواړي او عمر او درته وویل کمی بل څوک نه کوي پیدا بیل اکلی میجانو هغه میجانو به جنگ سره وکړي دا د عمر او درته پر کفارو شدت بیا نو ابو سفیان او حضرت علی رضی الله عنه ته په داسې حال کې ورلې چې هغه د حضرت فاطمه رضی الله عنها سره ناسکو او د دې هغه کښنی زوی حضرت حسن رضی الله عنه چې حالت ډیر کښنی وو لوبې کولې هغه دلته ګرځېدی ابو سفیان په خبرو شروع وکوله ولیا علی ته مشته په قرابت او په صله رحمی کې تر ټولو نږدې نفر رسول صلی الله علیه وسلم تورسه او خبرې ورسره وکوه او په دې راضی کسي د خلکو په مابین کې جوار او امان راولي علی رضی الله عنه وویل د رسول صلی الله علیه وسلم په کارو کې هیڅ خبري او مداخله نشي کولای دا د صلح کار یوازې د رسول صلی الله علیه وسلم کار دی هیڅ څوک په دې باندې کار نشي درلول اوس ابو سفیان عاجز او حیران پاتې شو ځکه ټول په دې کار باندې نه دی راځي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په کار باندې کار ولري ابو سفیان او حضرت فاطمه رضی الله عنها ته وکتل او ته ویل یا فاطمه ته د محمد صلی الله علیه وسلم لوري ته د خلکو په مابین کې جوار او امان راول هغه مبارک وویل چې زه شزه د دې کارو سره زما اړه او علاقه نشته ابو سفیان وویل د غزوی دی امر کې چې ژغ وکړي او وایي چې ما د خلکو وابل کې امان راوستل بیا نور خلک هم راضي کیږي تاسو وګورئ د مسلمانانو څخه د مشرکانو بیره دغه اندازې ته رسیدل چې د یو کښنی حالت جوار غواړي او هغه باندې ځان خلاصي لکه هغه بتلې وای او بو اخستې ځکتم لاس اچي نو فاطمه رضی الله عنها وویل چې زما زوی تر دې کم دی چې د خلکو په مابین کې جوار راولي ځکه یو خوښنی دی او بل د رسول صلی الله علیه وسلم په مقابل کې هیڅ څوک امان نشي ورکولای
ابو سفیان په فکر کې دي چې څه وکړي. بیا حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه ته ورغلی چې هغه د بني امیه څخه او ابو سفیان هم د بني امیه څخه دی. حضرت عثمان رضی الله عنه ته وویل چې یا عثمان ته زموږ څخه او تر ټولو نفر موږ ته نږدې ځکه موږ او ته دواړه د یوې قبیلې خلک یو، نو ته د خلکو په مابینځ کې امان او جوار راول. حضرت عثمان رضی الله عنه وویل زما جوار د رسول صلی الله علیه وسلم په جوار کې دي، یعنی که رسول صلی الله علیه وسلم چاته جوار ورکوي ما هم ورکړی دي، او که رسول صلی الله علیه وسلم د هر چا دشمن و زم دغه دشمن یم. هیڅوک اوس په دې نه دي راځي چې د ابو سفیان په موضوع کې د نصر کومک وکړي. ټول خلک دغه موضوع ردی چې د خلکو په مابینځ کې جوار موږ نشو راوستل. اوس ابو سفیان په فکر کې دی چې د چا سره مشوره وکړي. دوی واره بیا حضرت علي صاحب مبارک ته ورغلی او ورته ویل یا علي مشوره راکړه څه وکم. حضرت علي صاحب ورته ویل چې دا موضوع تر ما لوړه ده، زه په دې موضوع کې هیڅ رائے او نظر نه لرم، مګر ته په خپل د مکې رئیس او د عربو د مشرانو څخه ته په خپل ودرېږه او د خلکو په مابینځ کې جوار راول. ابو سفیان وویل چې آیا زما ویدا یعنی دا چې زه د جوار ژغ وکم دا یو فایده لري؟ حضرت علي رضی الله عنه ته وویل چې ته حل غواړې خو حل بل نسته، دغه حل دی خو مګر فایده نه لري. ابو سفیان فکر وکړي چې څه وکړي. رښتیا هم بل حل نه موجود. نو مسجد نبوي ته ورغلی، هلته رسول صلی الله علیه وسلم د اصحاب کرامو په مابینځ کې ناست دي. ابو سفیان ودرېدی او په لوړ اواز یې غږ وکړ زه ابو سفیان د مکې رئیس یم، ما د خلکو په مابینځ کې جوار او امان راوستلی دي. د رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته دی ګوري. او بیا ابو سفیان وویل چې زه ګمان نه کوم چې څوک دې دغه زما جوار را رد کړي. رسول صلی الله علیه وسلم مبارک د ابو سفیان په خبرې په جواب کې وویل چې دا خبره ته کوې یا ابا سفیان، یا دا ته وایې چې زما جوار څوک نه راماتوي، او دا ستا وینا ده، موږ داسې نه وایو. اوس رسول صلی الله علیه وسلم د ابو سفیان د خبرې په مقابل کې ساکت او پټه خوله نه سو پاتې، بلکې دغه د خبره یې ور رد کړه. که چیرې رسول صلی الله علیه وسلم جواب نه وای ورکړی او ساکت پاتې سوی وای، نو دغه سکوت د ابو سفیان پر خبره اقرار و چې هو ستا جوار څوک نشي در ماتولی. نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم حکمت او پوهی و. داسې هم نه ورته وویل چې یا موږ ستا جوار نه منو بلکې خامخا یې در ماتوو، او داسې هم نه ورته وویل چې یا موږ جنګ در سره کوو. فقط دوې جملې د په جواب کې وویلې، ول دا ته وایې یا ابا سفیان، موږ نه وایو. ابو سفیان اوس عاجز او حیران پاتې. خیر ابو سفیان بیرته مکې مکرمې ته ولاړی او هلته د قریشو د مشرانو سره یو ځای شو. خپل فعالیت او د سفر حالات یې ورته وویل او هغه خپل ټول کوششونه یې ورته بیان کړل، او بیا په اخر کې ورته وویل چې نور څه خو نه وسوم، خو زه د علي ابن ابي طالب په مشوره باندې ودرېدم او د خلکو په مابینځ کې مې جوار او امان راوست. هغه ورته وویل چې والله علي ستا په عقل باندې لوبې کړي دي، ستا په عقل باندې پسخندونه ویلي، ته د مسلمانانو د طرفه د خلکو په مابینځ کې امان راولې. مسلمانان ستا خبره هیڅ کله نه مني، ځکه ته د هغو دشمن یې، او اوس بیا هغه ستا د خبرې تابع سي او ستا خبره قبوله کړي. قریش پوسو چې دوی هیڅ کارم نه دی کړی او په وسه هم څه نه ده پوره. اخر دا فیصله وکوله چې معلومات وکړو او د حالات څخه به ځان خبردار کوو چې آیا رسول صلی الله علیه وسلم د دوی د جنگ اراده لري او که خبره بې له جنګ خلاصه ده. فقط یو موضوع وتیر رسول دا خو د قریشو فکرونه و، مګر هلته رسول صلی الله علیه وسلم حضرت عائشه رضی الله عنها ته وویل چې د رسول صلی الله علیه وسلم د جنگ او د سفر سامان ور برابروه، ځکه پر مکه مکرمه د حمله اراده لري، او دغه حال هم چاته مه وایه ځکه دا سر او پټ راز دی. په دې وخت حضرت عائشه رضی الله عنها د سامان په برابرولو باندې مشغوله شوه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې کور ته ورغلی او ویل دله چې عائشه مبارکه د جنگ او د سفر سامان برابروي، په شانو باندې مشغوله ده، وړه او خواړه او اسلحه او نور شان سره راټولوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ویل یا عائشه آیا رسول صلی الله علیه وسلم امر کړی چې د سفر سامان برابر کړي؟ ځکه رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر یوازې عائشه مبارک ته ویل چې سامان برابر کړي، تر اوسه یې مسلمانان نه دي خبر کړي او نه امر کړی دي چې ځانونه تیار کړي. نو ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه په حال نو خبر ولې ای عائشه آیا رسول صلی الله علیه وسلم درته ویل چې د جنگ سامان برابر کړي؟ عائشه مبارک ول هو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویل چې د کوم ځای قصد او اراده کړی
څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ رضی الله عنها ویلو چې چاته به حال نه وای او دا سر او راز پټ وساته اوس د عائشہ رضی الله عنها پلار او د رسول صلی الله علیه وسلم نږدې ملګری پوښتنه ذکر کوي چې د کوم ځای نیت لري دی رضی الله عنها جواب نه کوي دې ته درا ساتل وای دا ډیر خلک ستا چې حال او سر نشي ساتلی خو ښځې بیا د راز په نه ساتلو کې ډېرې مشهوره دي مګر دغه صالح ښځې ته وګورئ چې یوازې خپل پلار نه بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم نږدې ملګري ته هم حال نه وایي ځکه دا پوهېدله چې د راز پټول ډېر لوی صفت دی او رسول صلی الله علیه وسلم هم دغه د راز پټول د دې پر ذمه ور اچولي ول او ورته ویلي ول چې چاته به نه وایي اوس دا مبارکه دغه راز خپل پلار ته نه وایي نو دې رضی الله عنه جواب نه کوي ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ځان سره وویل چې شاید د موته د جنگ نیت کړی ځکه هغه موضوع لا تر اوسه پای ته نه رسیدلی محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکو حصو کې واوري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله